د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سهشنبې په ورځ په ټولنیزو رسنیو یو بیان کې ویل چې د یکشنبې په ورځ به له ایران سره یو هوکړه لاسلیک او له سمدلاسه به وروسته د هرمز تنګی د ټولو پر مخ پرانیستل شي. ولسمشر ټرمپ ویل موږ د اوږدې مودې لپاره له ایران او منځني ختیځ سره د کار ته سترګې په لار یو. هیله ده چې دا پروسه په چټکۍ او اسانۍ سره بشپړ شي. له دې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر ویلي و چې د امریکا او ایران ترمنځ د سولې هوکړه به په راتلونکي 40 ساعتونو کې وروستی شي. شهباز شریف په خپله ایکس پاڼه یو خپاره کړي پیغام کې لیکلي د سولې تړون تر بل هر وخت ډېر نږدې دی. تمه ده وروستي پړاو یې په راتلونکي 40 ساعتونو کې بشپړ شي. هغه ویلي چې پاکستان پر دغه تړون د برېښنایي لاسلیک چمتووالی نیسي او له هغې وروسته به راتلونکې اونۍ په تخنیکي کچه خبرې اترې وشي. د پاکستان لومړی وزیر وایي چې هیواد د سولې د خبرو اترو پر مهال د امریکا او ایران دوامداره ژمنتیا منندوی دی. شهباز شریف په دې برخه کې د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ هم ستایلی دی. د پاکستان لومړي وزیر زیاته کړې موږ باورمن یو چې دغه تاریخي تړون به تلپاتې سولې لپاره یو پیاوړی بنسټ کېږدي.